ګنې لاړ شه دا قبرونه کولاو که دا زاړه او د دې نه دا ډوکې راوباسه او ټول کېده په لڼ باندې ورب الکعبه که د پکې فرق وکړو چې څوک بدرنګه دی او څوک ښایسته دی بیا ما ته ووایه نه پکې د بدرنګه پته لګي نه پکې د ښایسته پته لګي نه پکې د عربي پته لګي نه پکې د عجمي پته لګي نه د مالدار او نه د غریب نه د پښتن او نه د غیر پښتن نه د کمزوري نسب والا او نه د طاقتور نسب والا ټول یو شی پروت دی مسله د اعمالو ده چې د آخرت دپاره دې څه کړي دي او یو سکند په ده باندې حسابېږي دا څه ډېر سخت عذابونه یي په برزخ کې الله یې ترې موږ ساتي ما یو پیر ملګرو ته دا وایي ما یې که په برزخ کې هېڅ عذاب هم نه یي که نه لکه یو عذاب هم په برزخ کې نه یي صرف دا وي چې د قیامته پورې دا کم وخت چې په تا تېرېږي دا به محسوسېږي نو دې عذاب باره کې څه خیر چې صرف دا نور هېڅ هم نه یي چې صرف اور صرف دا عذابي چې دا سړی په قبر کې چې پروت دی دی به یو سکند محسوسوي د قیامته پورې نو دا څومره سخت عذاب دی نو چې بیا د دې سره د ملایکو ګزارونه شي او د مارانو ټکونه شي او دغه شان د لړم ټکونه شي او د ځمکې حشرات شي او بیا د جهنم کړکۍ کولاوه شي او د جهنم تولۍ ورته واچولی شي نو دا به څه حال دا بدن دا کمزوری بدن طاقت نه لري د دغه سختو د برداشت کولو نو ظلم پې مه کوئ ته چې اوس لاړ شي اسپتال ته او ډاکټر له او سټور ته چې جي دا سرمن مې لږه زږه شوې ده د دې دپاره به څه وسلین او دوایي نه وي دا په دې مخ مې داغ راغلی چې دې دپاره به څه دوایي نه وي دا دردونه را باندې دي په دې به څه دوایي نه وي دومره ته دې بدن خیال ساتي او دو دا خیال یې نه ساتي چې ده به قبر کې څه حالي خپل ځان باندې رحم وکړئ په دې خپل بدن باندې رحم وکړئ دا کمزوری بدن د دغه عذابونو د برداشت کولو نه دی او بیا چې جهنم ته غذار کړی شي او هغه سخت عذابونه نو بیا به څه کي هغه بدن چې تا یې غم راغستی چې رنګ یې سپین شي او سرمن یې پسته شي نو دا د یو څو ورځو دپاره هېڅ خبر نه که یو سړی بدرنګ وي هغه هم ژوند تېروي تک تور چې دی هغه هم ژوند تېروي او سرمنې چې خرابې شي هغوی هم ژوند تېروي مسله دا ده چې ته د دې بدن غم هغه وخت دپاره وکړي چې کله به جهنم راوړی شي او کله به جنت ته خلک ننوځي د هغه وخت غم یې وکړه دا غمونه پرېږده د دنیا ګنې لاړ شه دا قبرونه کولاو که دا زاړه او د دې نه دا ډوکې راوباسه او ټول کېده په لڼ باندې ورب الکعبه که د پکې فرق وکړو چې څوک بدرنګه دی او څوک ښایسته دی بیا ما ته ووایه نه پکې د بدرنګه پته لګي نه پکې د ښایسته پته لګي نه پکې د عربي پته لګي نه پکې د عجمي پته لګي نه د مالدار او نه د غریب نه د پښتن او نه د غیر پښتن نه د کمزوري نسب والا او نه د طاقتور نسب والا ټول یو شی پروت دی مسله د اعمالو ده چې د آخرت دپاره دې څه کړي دي دنیا کې کار څنګه ژوند تېرېږي سخته د سړی څه وخته پورې تېرېږي دا خو وختي طور لږ ساعت مخکې ما ووایي که چې د دنیا سختې خالصې نه دي سوچې نه دي